نه دا خبره اورېدلې چې کول یې چې ته به کومه خوا وتښتې، غرب در خواته بند ده، شمال در خواته بند ده، جنوب در خواته بند ده، ځان ته د دوست نه ده پرېښی. در جایی که دوستم باشه ما نیست، دوستم نه، در جایی که کافر باشه و کمونیست باشه ما نیست. د امریکې او د ناتو په ښه راکش کړه افغانستان ته چې اوس یې ملامتي په منګه چې هغه هغوی چا راوستل افغانستان ته، خو تا راوستل. تا له ده ځایه په نیویارک باندې ډزې وکړې، هغوی د ده ته وادار کړل چې راشي. اوس چې د پاکستان طیارې راځي، افغانستان بمباردهي د موږ هوایي حریم تر پښو لاندې کوي، د دوی دا پښې چا راکش کړي دي افغانستان ته. دا ټول کارونه دي تاسو د امریکې و در عین زمان در امی فرصت از همسایه‌های افغانستان، از کشورهای منطقه هم خواهش اکید ما است که پیش از اینکه حوادث سر تصامیم ما سبقت بجویه، در افغانستان حالت دیگه صورت بگیره، اینا با اپوزیسیون، با مخالفین طالب و با خود طالب وارد مذاکره شوند تا جانه. در صورتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده که در او دنیا برای هر غدار در پالوی پالکونش، در پشت سرش یک جنده بالا میشه و این بالا شدن جنده هم به اندازه قدر هر کس می باشه و از گفت اول ما امیر خودم یک لواتت کن گوار دارید مرا 4 نفر 2 نفر از پای ما گرفت، 2 نفر دست و چه ما را قط کرد. دادی بابا کوردی نپریږدو غربیانو ته، حق یې پر موږ پوردي وایو طالبانو ته. دادی بابا کوردی نپریږدو غربیانو ته، حق یې پر موږ پوردي وایو طالبانو ته، وایو طالبانو ته. دادا بابا کوردی نپریږدو غربیانو ته، حق یې پر موږ پوردي